اور آگئی گلن وری موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام پا تالاش کیوزی یوشع بن نون ورسر دے دیشت لل جی زان سر مہے واغست خوراک زان سر واغست 111 نمبر دے لارے بن کڑی دا سکوروری شگاڑے چاوی 111 نمبر دے اور آزی گلن ووری توجہ بغوارم سوک چی ما تر اخیر پوری ما تا متوجی ہو یو خوابل خواب سر نگرد و یو وعدہ را سر ہو کئی وعدہ دے جی اخوا دی خواب نگو رئی خزی لا سوچت کی چی وعدہ ما تا معلوم شی چی لاس با خواد سر با خوادی خوانا خواد بس وہ صحیح شوا اور آزی گلن ووری دا سروری کونین شکان ووری موسیٰ علیہ السلام سرد یوشع بن نون روان شلو نوزان سرے ترکاری اور روٹی واقعی اٹھلی پخواوی نا تاس تو بخپل اگر سارا دشتی خوبم یادی شی شکل بلد سار بوتا مور اگر پیازا اور روٹی پکوٹا کر تیزا پا مخا دخوا دازی بچے خلق بس فتلو زان سرے بے روٹی واقعی جی نصر با خوڑی خوشحالی دی وہ انسان پا کی خفا دے زان سر جی ریت کڑے مہے واغست مہے ریت کڑے مہے زان سر واغست جی دستخان کی روٹے کی زان سر اون غخت روان دی ملگری سفر کئی مخیل مجمع البحرین آگے کمزے چی دو دریاب نیوزے کی لکہ مثال بطور دادا ٹکسین بواخلو دلتا دریاب نیوزے کی دلتا موسیٰ علیہ السلام دا ملگری سارا لاس کی ارید کڑے مہے آگے مہی پا آگے درستخان کی حرکت کرلو او پلوی زور باندے داغا درستخان نروتلو لاڑ پوبو کی زان للار جوڑولو سٹ کی روانو میں لاڑ جی واپس جوندے شو بوتے ہو دنگل ترسزائی چی موسیٰ علیہ السلام لاڑ آوادیو کہ یوشع قربان موسیٰ علیہ السلام یقا میں روڑا چخلو کنو اسی ابا خود جوندے شوے دو بوتے دنگلی دی وہی کم دیکھی پلان کی دیکھی موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل واپس شاگ دے لبیازو او مغا دیکھی دا اللہ دانیک بندوسی کی دا حق نیک بندوم دا علاقہ دا دا پہشان دا پارا چی دا اللہ دوستان کمزے کی اسی کی حالتا مرشوے سیز دا اللہ پا قدرت بیارا جوندے کی گیا دا انسان دا رشی کل مرشی دا دنیا پا محبت باندے نمونگ دینے کانو خلق الاولی زو دا دی پا توجہ بانے دا مرشد اللہ را جوندے کی او دا اللہ جل جلالو پر ذکر بانے گوئی آش سبحان اللہ آئے نو توجہ کے خو اثر شتکا نا کنشتے دے اسی چاہ جواب راکا دی دو خوشحالکم گو رہی توجہ ستوئی بلا تشبیح بلا تمثیل یو موبیل دے جی باغی میموری کارڈ کی سورت یاسین تاثر سیو دے محفوظ دے موبیل کی بل مرگرے ویر دا سورت یاسین زما دے موبیل تا راڑو لغواری نو پروگرام کی گی کن کی گی آواز رانگے کی گی با داگے دا پارا بگورے قانون وی گورے زدکے یو دا چی کم سیز نا دا موبیل تا سورت یاسین بل موبیل تاڑے نو یو خوب دا دی موبیل گورے بلوٹوت با آن وی او کنو بلوٹوت آن نوی نو بیام کار نکی گی کی گی مسئلہ بدائی چی دوارا دروازی با کلو وی دوارا دروازی با کلو وی
بعض خلق هغه خلقو لذي چې د هغې د خپل زړه دروازې بند دي هغه غریب به بل له څه ورکي او باندې سړی دا دې چاله ورشي چې هغه سړی کامل وي خو د ده د خپل زړه دروازه بند وي دی په هغې سوچ نی ورغلی لکه ابن سقا چې په هغې سوچ نه ورغلی زما په پوره خبره پوه شوئ د هغه ځای بیا کار نه کوي د هغه بلوټوت کار نه کوي نو چې د پلاسټک نه جوړ شوی څیز هغه یو موبایل بل ته توجه کی او د هغه په سینه کې څه وي هغه بل له ورکولی شي بلا تشبیه داسې د الله دوستان په یو نظر خیر بل خپل مرید له ورکولی شي او که دې کې اثر نه وي نو د حضور مبارک سترګو به صدیق اکبر کمال ته نه رسو عمر فاروق به کمال ته نه رسو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ به کمال ته نه رسو علی المرتضی به کمال ته نه رسو صحابه کرام به کمال ته نه رسول صحابه کرام داسې کمال ته رسولی دي چې رب العزت فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه رب العزت فرمایي زه د دوی نه رضا یم او دوی زما نه رضا دي سبحان الله وایي زه د دوی نه رضا یم او دوی زما نه رضا دي تاسو راته ووایئ تاسو نه توجه غواړم ځان سره کېده تاسو نه توجه غواړم د صحابي شان ته څوک رسېدی شي نشي رسېدی صحابي ولی دی که نه پیغمبر خو نه دی که یو سړی وایي زه ولی نه منم خو صحابي هم نه مني که نه دا خو عام خبره په دې خور سړی پوهېږي راځئ ګلونو واورئ د جناب محمد رسول الله شقانو واورئ د الله جل جلاله دوستانو واورئ هر مې دې پورې کو عبدالباسط سے مبارک تشریف راوړو بخیر رالی ورته وایو هر کله ورته وایو هر کله راشئ بخیر رالی الہ العالمین زه معافي غواړم جی راځئ ګلونو واورئ تو جو کرتے سبحان الله وایي وعده به په وادي وي وعده به په وادي وي انشاءالله راځئ ګلونو واورئ موسی علیہ السلام سره د یوشع بن نون په هغه ځای باندې راغی فوجد عبدا من عبادنا مولا کریم فرمایي چې موسی علیہ السلام او یوشع بن نون زما د نیکانو بندگانو نه یو بند بیا موندلو چې هغه حضر علیہ السلام دی هغه څوک دی جی حضر علیہ السلام دی قربان د دغه خلکو نشم اوس د زرو په قدر خو زرګر پوهېږي که نه د زرو په قدر جی د نیکانو په قدر خو نیکان پوهېږي که نه چې کوم خلک د سترګو خاوندان هغه به د خلکو قدر کوي که نه د دې وجې نه راځئ ګلونو واورئ دا خبره د قرآن کریم نه ثابت شوله چې ولی مشتا ولایت مشتا کرامت مشته دی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام د زلیخی بی بی سره مسله راغله یو دروازه ولا جوړ کړله یو محل ولا جوړ کو د هغې محل دننه اوه دروازې وي د هغې محل دننه اوه دروازې وي د یوسف علیہ السلام ځان سره روان کړ زلیخی بی بی یو دروازې نه دننه که د هغې دننه بله کمره وه هغې نه دننه که ورې تاله که د هغې نه اخوا بله دروازه وه هغې نه دننه که اوه دروازو دننه یوسف علیہ السلام تشریف یوړو زلیخه بی بی د خپل نفس خواهشاتو مطالبه کوي یوسف علیہ السلام تو فرمایل بی بی خفه کېږمه زه په دې کردار باندې او په دې سوچ باندې د الله نه پناه غواړم
یوسف علیہ السلام واپسی کوي په دې غټو غټو پلازو کې په دې غټو غټو ځایونو کې داسې ګیټونه لګېدلي چې هغې ته مخامخ چې هغه ګیټ جي په خپله کولاویږي په خبره پوهېږئ هغه ګیټ جي په خپله کولاویږي سیس ترقي وکړه که نه ٹھیک ده جی یوسف علیہ السلام بچی دروازے ترا مخامخ شغط با پخپل دروازہ کولاوے دا سیس آغا نقل سلور 15,000 کال اوڑاندی آغا نقل کئی او دا اللہ دوستان سلور 15,000 کال اوڑاندی دا داخلاری نتیر شیوی گی یوسف علیہ السلام تا دروازے کولاوی گی زدامنم چه سینس میں ترقی کری خو لیکن سینس چه زر کالا خپل زور چلی زر کالا دا سینس نورم ترقیو کی زما دا ایمان دا چه دا اسمان لمنی بخکل نکی زما استا عظیم پیغمبر پا عرش قدمون ایخی دی چه دروازه لرے کا عزیز مصر ولاړو زلیخه بی بی خاون ته وی چې د هغه چا د پاره څه سزا ده چې ستا د اهل سره د غلط کار اراده ولري دغه د پاره دوه خبرې دي یا سخت عذاب دی او یا دې په جیل دننه نشي دننه نشي یوسف علیہ السلام خاموش ولاړ دی حالنے یو معشوم بدانگو کی برود دے دا سمر عمر دے دا شپگو میاشتو یارا چی دا مرگری خو تاسو مرگری دا خو جواب راکوی خو اشاد دا مرگری بالکل خاموش دی خو دا ما طبیعت دا سنے کہ سو کوئی وی دی کہ ارچا خپل کار لین دین دے خود واب آگا چاہتا کم رب میاگا چانا خوشحالی چی سنگ ماری جواب راکا ایک دم میڑا خوشحالی معشوم دا سو میاشتو دے دشپگو میاشتو معشوم دا پیجنی چی غل سوک دے و ساس سوک دے اگر تا دا پتہ لگی چی رشتونے سوک دے و دروغجن سوک دے دا پتہ ہوتا لگی دا کال معشوم تا خوبا لگی دا 2 کالو معشوم تا خوبا لگی دا 3 کالو معشوم تا خوبا لگی اخو دشپگو میاشتو دے یودم یوسف علیہ السلام زانگو باندی نظر شلو گلنو آغا معشوم دا زانگو نفیصل کئی اور دومرا بہترین فیصلہ کرے دا چی قرآن کریم اغا فیصلہ تر قیامت بیانی معشوم نزانگو نار لگئی ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الصادقین آئے ہائے او گورئی دا یوسف علیہ السلام قمیص الٹوئی فیصلہ با دا یوسف علیہ السلام پا قمیص کی گی دا زلیخے پا زبان با فیصلہ نکی گی دا زلیخے پا زبان با فیصلہ نکی گی فیصلہ با دا پیغمبر پا قمیص باندی کی گی ان کان قمیصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبین د یوسف علیہ السلام دا قمیص وګوري مبارک قمیص وګوري کچرته دا لمن د مخ نشلی دی وی د قمیص مبارک بڑومبئی لمن حمله شوی وی نو زلیخه بی بی رښتونه ده بیا به ترجیح د زلیخی قول ورکول کیږي
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او کچرته قمیص مبارک باندې شا طرف نه حمله شوی وي دا قمیص مخینه شا نه زخمی شوی نو یوسف علیہ السلام رښتونه دی. یوسف علیہ السلام رښتونه دی. یوسف علیہ السلام او زلیخا بی بی رښتیا نه وای. فلما رأى قميصه قد من دبر عزیز مصر چې نظر واچو نو قمیص د زلیخ د یوسف علیہ السلام شا طرف نه زخمی شوی د یوسف علیہ السلام د بری کېدو اعلان شلو. خو په دغه دوران کې یوسف علیہ السلام یو دعا غواړي کریما دا خلق شما کمی خبر ترابلی چستا دا ناراضگی سبب دے دا دین ماتا دا جیل زندگی دیر غوردا. یوسف علیہ السلام جیل تلاڑ جی دا خودی دیکھ خبر پاتشوا دا یوسف علیہ السلام معجزہ دا. یوسف علیہ السلام معجزہ دا